دا وګوره دا هند ته وګوره لوبو ته وګوره ولکه سلیم شاه تا یې د لوبو سره څه لوبې د یتیمانو کار نه دی دلته راشه کار مې را سره ولا زر راځه السلام علیکم وعلیکم کاکا لوبې مې نه کولې خو ته ما ملګری مې خپله کوره یو چې ډوډۍ راته راوړي ډوډۍ یو خو ته هېڅ نه مړېږي ډوډۍ څه کې منډه لاس شاته بېلچره واخله لښتې پاکه مړه کاکا زه ماشوم یم لښتې پاکولی نه شم دا زما د وس کار نه دی دا وګوره دا زما د وس کار نه دی دا زما د وس کار نه دی ډېره خوله مو خوځوه زه د کلي ملک یم مشر یم یو کار مې چې ته وکړو بیا هماغسې وکړه دا شه مړه چې امر درته وکړم بیا پکې خبرې مه کوه دا انېدلي دوکان ته ورشه بېلچره واخله او کار دې شروع کړه مړه کاکا ما خو تر اوسه سهار چې هم نه دی خوړلی هېڅ مې د وسه نه کېږي ډېرې خبرې مه کوه هېڅ مې د وس نه کېږي رښتیا کاکا د لښتي پاکول د یو نفر کار نه دی کلیوال دې اشر ورته وکوي دې اوس ما ته مه راښیې والکه زه چېرته څه امر کومه هماغسې وکړه اوس د مخ در باندې اوسېږه کاکا بده خبره خو مې نه ده کړې په میدان کې ډېر هلکان لوبې کوي ستا دوه زامن هم پکې دي ولې هغې ته نه وایي چې دا کار وکړي خو دا وګورئ یو قطره ما دا خبرو ته وګوره غچ وګوره او خبرو ته وګوره یو ټوټه دی اوس راغلی دی ما سره خلط کوي ستا یې زما زامنو سره څه ما زامن ما غوندې پلار لري تا غوندې سپېره نه دی چې په کلي کې ګرځي او خیراتونه غونډوي یو قطره دی ما سره خوله خوځئ یو قطره دی اوس دلته یې شروع کړی دی ما سره دا له واړه واړه دي دا چکر چې دی به څه کوي ملک صاحب خیریت خو دی ولې دا ماشوم داسې سختو والو دا دې بلکل ښه کار ونه کې ډېر ښه کار مې وکړو ملا صاحب دا زما نه مني دغه بیا حالي ملک صاحب آخر دې ماشوم کړي څه دي دا دومره نه پوهېږي چې زه د کلي ملک یم بیا مشر یم کاکا یم ما ورته ویل لاړ شه بېچاره واله لښتې پاکه شل کلمې راته شروع کړو ما همداسې څپېړه ورکړه چې اوس به دا مخ ګرم وي غلی شه توبه استغفر الله پسې بچه خیر پسې شاباس ته خو تکړه سړی یې شاباس خفه کېږه ما خیر دې مه کوه بیا مچې اوس مې کم وویل غلی شه ملک صاحب کم دې ووالو یو قطره دی ما سره داسې جبه کوي ته پوهېږي چې څنګه کار کوي وسړیا بس څنګه کار مې کړی دی بس دا خو چې پرېږده چې لږ ادب یې زده کړي دا خو یاسې هم نشته چې ورته لاره وښیي نو وسړیا چې د چا پلار نه وي دا ښې لارې به مونږ خلکو ته په همدې رقم ښیو لکه دا ته چې ورته ښیي بس دی ورشه بس هو ملا صاحب چې پلار یې مړ شولو مور ته مې وویلې ما وکړه ویې نه منله ګنې اوس به دا د یتیمتوب نه خلاص دا ته څه وایي خفه کېږه ما ستا دا ټولې خبرې غلطې دي دا د کونډې ښځې حق دی او کونډه ښځه حق لري خپل زړه دی چې بل مېړه کوي او که نه کوي خو ګوره یوه خبره مې په اخلاصو غږ وواوره دا د ښځې خپل حق دی او هېڅوک هغه په زوره نشي مجبوره کولی ورکې که ملا صاحب خو چې په هماغه وخت کې زه کړی وی اوس به خیر و خیرت و هېڅ خبره به نه وه دا چې پلار یې مړ شوی دی ډېر بیا د به شوی دی ما همداسې مضبوط ووهل چې دا سمه لار ورته ور وښیم لږ صبر او حوصله کوه سمه لاره ورته وښیه سمه لار په دې رقم نه ښودل کېږي لکه دا ته چې ښیي ولې د خولو کې د ژبه نشته دی په ژبه باندې خبرې ورته وکړه مقصد دا دی چې ته د هېڅ نه خبر نه یې که خبر شوې نو بیا به ډېر سخت پښیمانه شي لاسونه به مخې خو وخت به درنه تېر وي وایي به کاشکې چې دا کار ما نه وی کړی دا ته څه ملا صاحب څه کیسه ده ولې به پښیمانه کېږم دا خو چې اوس یې ونه وهم لار ورته ونه ښیم چې غر شو بیا نه مني که نه ملک صاحب خو ټوله خبره همدا ده چې تاسو نه د هېڅ نه خبر نه یې د څه شي نه خبر نه یم ملا صاحب اوله خبر خدا ده چې تا د دې یتیم حق خوړلی دی حق دې ورته غصب کړی دی او په ځمکه کې برخه نه ورکوي ورته څنګه حق دا څه وی کوم حق
دا څنګه خبرې کوې ملا صاحب؟ خو زما د پلار ځمکه د پلارنۍ ځمکه ده، هغه څنګه ده ته ورکړم؟ زه منم چې ستا پلارنی حق دی او پلارنۍ ځمکه دی ده، خو که د پلار ژوندی وي د دغې ځمکې د دغې پولې پټي او د دغه آل و مال خاوند خو ستا پلار ولو. اوس چې هغه خدای بخښلی نشته وفات شوی دی، خو د هغه همدغه ځمکه همدغه پوله پټې د دې یتیم بچي نیکه کېږي او دا یتیم بچی ستا سره په ټول آل و مال کې د پوره برخې خاوند دی. ښه دوستانو، تاسو خو دغه نمایش تر دې ځای پورې ولیده. موږ یو څو پوښتنې لرو. یو ملګری راشي، دغه ملک صاحب ولې دغه یتیم باندې ظلم کو، دغسې کارونه یې کول، نو د راتلونکی به څنګه و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ګډونوالو ته سلام وړاندې کوم. ملک صاحب ځکه دغه ماشوم ووهو، نن سبا که موږ تاسو وګورو زموږ په ټولنه کې همدا رواج ګرځېدلی دی، که یتیم چېرته هم وي نو ظلم ورسره کېږي، د خپلې کورنۍ ټول غړي ورسره ظلم کوي. زیات په کونډو باندې داسې کېږي چې هغوی رضا نه وي چې دغه کس سره واده نکاح وکړي، او اسلام هغې ته دا حق ورکړی دی چې هغه د بل چا سره نکاح ونه کړي او په خپله ته به چې کوم انسان یې خوښ وي د هغې سره نکاح وکړي. نو ملک صاحب ځکه دغه هلک ووهه چې دا یتیم دی، پلار یې نشته دی، خپل بچي کرکټ ښوونځي ته لېږي خو په بل بچي باندې دا صفایا نه کوي، لښتي پې پاکوي. دا ښه کار نه دی. موږ تاسو باید ټول په ټولنه کې داسې کار وکړو چې که خپل بچي ته کوم حق ورکړو د پردي بچي ته هم په نظر کې ونیسو. که پردی بچی غریب وي، یتیم وي، زیات حق باید یتیم او غریب ته ورکړو، تر خپل بچي باید زیات حق ورکړو. الله جلاله موږ او تاسو څخه باید راضي شي. الله جلاله موږ او تاسو څخه ناراضه دی، په همدې ناراضه دی، آینده به خراب وي. که چېرته دغه ملا صاحب د ملک صاحب ته نصیحت نه وی کړی، لارښوونه ورته نه وی کړی، نو د دې آینده به ډېره زیاته خرابه وي. ځکه په دې چې په دې به وار وکړو ملا صاحب نه وی، نو شاید دا هلک په دې لښتي پاک شوی وی، ظلم پې شوی وی، او نور د دې باید آینده یې ډېره خرابېدله. ډېره زیاته مننه، ډېر ښه معلومات دې ورکړ. د دې مولوي صاحب هدف او مطلب د ده د خبرو څخه د ده د راتګ څخه څه شی و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د مولوي صاحب هدف دا و چې ملک صاحب پوه کړي او نیکې لارې ته یې راوبلي، او هدف یې دا و چې د یتیم کم حق و هغه ورته ورکړي. د ملک صاحب هدف همدا و. مننه مدیر صاحب محترم. او بل دا چې دغه ملک په دې نورو هلکانو یا خپلو زامنو ولې کار نه کوو، په دې یتیم باندې یې کوو، د دې وجه څه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ملک نه خوښېدل چې پر ده باندې تعلیم وکړي یا دا د لوبو ته لاړ شي. غوښتل چې په آینده کې دا همداسې سرشاره غټ شي او د خپلو کارونو یا د خپلو موخو لپاره استعمال کړي او خپل بچیان پر مقابل کې هغه درجې ته ورسېږي چې په آینده کې ښه آینده ولري. خو ولې د بل بچی ورته په دې برخه کې مطلب ښه نه ښکاره کېدي چې تر څو ښوونځي ته لاړ شي یا مثلا لوبې وکړي. موږ تاسو په پښتو کې په عامه اصطلاح باندې یو متل لرو، وایي چېرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي. دغه اصطلاح موږ تاسو په کورنیو کې یا مثلا په عامه کې د خوارو غریبو او د بېچارهګانو د یتیمانو بچیانو لپاره استعمالو. هېڅوک هم نه غواړي چې خپل بچي باندې ګزار وکړي، خپل بچي باندې سخته تېره کړي، خو ولې د نورو بچیانو لپاره موږ په هره برخه کې سخته او همدارنګه خصوصا د یتیمانو په برخه کې چې همدا اوس زموږ او ستاسې کړېدلی او ځورېدلی هېواد او ډېر بچیان ورسره په لاس او ګرېوان دي په دغه برخه کې چې سخت او شاخه او تاخه کارونه پرې کېږي، حتی پردي بوټان بورس کوي یا مثلا په جوماتونو کې ناست یا مثلا دغسې لږه لښتي پاکول. څنګه چې تاسې د دغه پروګرام یا د دې سریال یا د دغه نمایش یوه برخه وکتله، نو دغه شان کارونه زموږ او ستاسې په ټولنه کې رواج دی او دود دی او د ماشومانو سره خصوصا د یتیمانو سره ظلم او زیاتی او زور کېږي. نو خدای دې وکړي چې دغه لړۍ په افغانستان کې پای ته ورسېږي او د یتیمانو حق ورکړل شي. مننه استاد محترم، قربان مو شم. اخري پوښتنه ده چې دغه ملک چې په دا خپل وراره باندې ظلم کوو، مولوي صاحب راغی، مولوي صاحب ده ته واز و نصیحت شروع کړو، خبرې ورته وکړې. ستاسو په نظر دا ملک به د دې مولوي صاحب خبرې ومني، تاثیر به وکړي که که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نو مونږ خو وایو چې د ملک صاحب خبرې د باندې تاثیر وکړي او د دې ماشوم ته پوره خپل حق ورکړي چې کوم یې حق وي، او داسې دغه ورسره ظلم زیاتی ورسره ونه کړي، ځکه چې د یتیم پالونکي ته خو پیغمبر صاحب لوی مقام ورکړی دی. پیغمبر صاحب څه وایي چې د یتیم پالونکی به جنت کې ما سره یو ځای وي. نو دغه مقام چې دی دا به د ملک صاحب ته چې کله ورکول کېږي په دې به ورکړی شي ورته چې د یتیم ته پوره خپل حق ورکړي. څنګه چې په خپلو بچو باندې نظر کوي داسې به په د یتیم بچي باندې نظر کوي، او که داسې ونه کړي نو د قیامت په ورځ باندې به دا ملک صاحب چې دی په دې باندې مسؤل او د ده نه به خامخا بیا پوښتنه کوي. ډېره مننه مولوي صاحب محترم، قربان مو شم. ګوره په یتیمانو باندې ظلم کول
د یتیمانو وهل د یتیمانو ټکول دا یو بد او ناروا عمل دی او شریعت هم چاته د دې اجازت نه ورکوي ځان پوه کا ملا صاحب نو تاسو څه وایئ زما خو مقصد دا و چې سلیم شاه ته ما د خیر د کار ویلی چې هغه لښتې پاکه چې کلي ته اوبه راشي لښتې صفا شي او کلي ته اوبه راتېرې شي ګوره ملک صاحب ته ښه پوهېږي چې د والي پاکول یا د لښتي پاکول د یو کس د وسې پوره کار نه دی بیا د سلیم شاه غوندې د کوچني ماشوم ته باید ځان پوهې کړي چې دا ظلم دی او دا ظلم باید پاینده کې ونه کړي خو مقصد ملا صاحب ما هم ظلم نه دی کړی ورسره ګوره ملک صاحب موږ باید د یتیمانو سره ښه چلند وکړو ویې نازوو که د وسې مو پوره وي باید کومکونه ورسره وکړو هغه دې نه دی اورېدلي چا چې د ماشوم په سر باندې د ترحم لاس راغ او په سر یې ورته لاس کش کړي چې هغه ځای به په جنت وي په جنت او که چا چېرته د ده سره د ظلم او د زور نه کار واخیستو نو ګوره پاک خدای به د موږ نه ډېر ناراضه شي او خدای پاک به راته قهر کېږي ملا صاحب ستا ټولې خبرې سمې دي خو زه دلته په ځمکه کې نه شم ګوره دا خاوره اسلامي هیواد دی او دلته شریعت چلیږي او شریعت هیڅ چاته د حق خوړلو اجازت نه ورکوي چې د چا حق په زور وکړي او پاتې په زما خبره زه به تل د دغسې بېوزله یتیمانو او د خوارانو لاسنیوی کوم یوه خبره درته بیا کوم او هغه په خلاصو غږ واوره که چېرته تا د دې یتیم حق په خپله خوښه په خپله رضا ورکړه کور د آباد بچی درلود که نه وي زه هر قسم مرستې ته هر قسم کومک ته حاضر یم بیا به ګیله نه کوي او نه به خفه کېږي ملا صاحب چې زما هېڅ هم نه کېږي خو یو نیک سړی دی مګر دا چې زما وراره دی زما اولاد دی ما نه دغه د جیداد او د هستۍ دې لالچ هر څه مې ته یاده ایستلي ما بیخي ما باندې سترګې پټې وې ملا صاحب تا ته دې الله تعالی اجر درکړي تا خو ما ته ډېره ښایسته لاره وښودله او بله ورځ په جومات کې مولوي صاحب دا خبرې وکړې خو موږ باندې دا سترګې پټې دي موږ د هستۍ او د دې جیداد په غم کې هر څه رانه هیر دي موږ دې ته نه ګورو چې دا حق د چا دی مولوي صاحب هم دا خبره وکړله چې څوک د یتیم په لاس په سر باندې لاس راکاږي او بیا یتیم په موږ باندې حق لري بیا دا خو زما اولاد دی بلکل مولوي صاحب الله تعالی تا ته اجر درکړي چې ما دې دا مغزه راخلاص کړو زه به دغه دا بچی دا خو زما اولاد دی دا به انشاءالله تعالی د خپل اولادونه بیا ښه ساتم ځکه چې په جنت کې مې ځای کېږي دنیا څه کومه دا دنیا خو تېرېدونکې ده دا خو پاتې کېدونکې ده موږ خو باید ابدي ژوند دپاره کار وکړو څومره ښه خبر موږ هغه دنیا غم وخورو باید او دغه لالچ چې موږ سره دی دا باید نور بیخي پرېږدو ملک صاحب تا دې کور ودان وي بچی د لوی چې زما عاجز خبرې دې واورېدلې او هغه دې په خپل ځان باندې انشاءالله عملي کوي کور د آباد بچی د لوی ملا صاحب نن به داسې کار وکړي چې ځو او غرمه تیار د غرمه به ما سره وکړي او دا هلک هم د خیره سره بعد دې نه بس وایم چې څنګه د خپل اولادونو ته زه قدر ورکوم او څنګه هغې باندې مینه محبت کوم د هغې نه به زیات په زه باندې کور د آباد بچی الله تعالی تا ته اجر درکړي خیر